بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو د نن دا خبره به په یو سوال باندې شروع کوم. سوال دا دی چې هغه کم عمل دی چې د هغه نه ته ډېر مطمئن یې چې دا به الله رب العالمین زمانه قبول کړی او ستا ډېر امید دی چې دا به الله رب العالمین قبول کړی او دا عمل ستا او د الله رب العالمین په منځ کې یو بل په هغه باندې هیڅوک نه خبر. د بخاري حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو هريره عنه روایت کوي و یو ورځ د سهار د مانځه نه وروسته بلال رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای بلال اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام. ای بلال ته ماته خبر راکړه په هغه عمل باندې چې ستا ډېر امید دی چې ستا نه به الله رب العالمین دا عمل قبول کړی. بلال رضی الله عنه ورته وفرمایل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا ځکه چې فإني سمعت دفن عليك في الجنه، ځکه چې ستا د څپلو او د چمپلانو اواز ما په جنت کې واورېده، یعنی ته په جنت کې ګرځېدلې. نو بلال رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله ما خو بل عمل نه دی کړی، خو د یو عمل ته مې ډېر امید شته، هغه دا چې زه هر کله اودس وکړم نو د اودس نه وروسته یو 2 رکعته خامخا کوم. محترمو داسې عمل چې هغه باندې ته استمرار وکې یا یو ځل وکې خو هغه عمل ستا او د الله رب العالمین په منځ کې رازي سری پردی د هغه نه بل هیڅوک نه خبر او صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره کړی. دی عمل ته علما کرام خبیئه وایي او دا خبیئه چې ده د مسلمان دپاره ډېره لازمي ده. د دې وجه نه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او دا هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره واسطه او ډېر به ورسره ګرځېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باجه یا سانډو هم و، ترورزی هم و او 14 کلن و چې اسلام یې قبول کړی و. د سابقینو اولینو نه و، په مکه کې هغه اولنی صحابي دی، د اولنو صحابو نه دی چې اسلام یې قبول کړی دی او ډېر عمر الله رب العالمین ورکړی و. ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په دې دنیا کې د جنت زیری ورکړی. نو دا صحابي چې دی ډېر کم احادیث را نقل کوي. په بخاري او مسلم کې د دې صحابي تقریبا 2 حدیث دي، زیات نه دي. نو دا صحابي چې کله حدیث را نقل کوي دا ډېر مهمي دی. وایي و یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. و که چیرته تاسو کې یو څوک وس لري چې هغه یو خبیئه ولري د نیک عمل نه، نو هغه دې دا کار وکړي. خبیئه انسان ته په هغه وخت کې په کار ورځي چې په کوم وخت کې ستا ډېر مشکل یي او ته راګیر یې، هېڅ قوت دې کار نه کوي، په دې وخت کې دا عمل بیا تا ته په کار راځي. د بخاري حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي 3 کسانو روانو په لاره کې ورباندې باران راغلی، نو دوی یو غار ته ننوته. په غره کې هغه غار ته چې ننوته یو ګټه یا یو ډبره راغله، یو تیږه، او هغه د دې غار په خوله کې ولګېده او دا غار خوله یې بنده کړه. دوی کوشش وکړو چې راوځي خو نشو راوتلی. اخر یې وویل چې راشئ یو نیک عمل چې تاسو کړی هغه الله رب العالمین ته واسطه کوي او وسیله یې کوي. یو وویل چې یا الله زما مور او پلار ما به د هغوی ډېر عزت کوو. یو ورځ زه بزې مې راوسلې ناوخته شو راباندې، چې رالم زما عادت دا و چې خپلو بچو ته به مې اول شوده نه ورکول، اول به مې مور او پلار ته ورکړه چې هغوی به ماړه شو، بیا به خپلو بچو ته ورکول. نو چې زه په دغه شپه رالم وایي بچي مې یخ و د ولږې نه او مور او پلار مې وده شوي وو. وایي زه چې کله رالم شوده چې مې راواخیسته مور او پلار چې راغله هغوی وده وو، نه مې رایخولی شو او نه مې دا کولی شو خپل بچو ته دا شوده ورکړم. وای د ساره پورې دغسې ورته ولاړو چې دوی به رایخ شي دا شوده به وڅکي. وای یا الله که چېرته دا کار ستا د رضا دپاره ما کړی نو ته زموږ نه دا مشکل لرې کوئ، دا ګټه یا دا تیږه یو څه وخوځېدل. ویا بل وویل چې یا الله زما د یو تره لور وه او ډېره ښایسته وه، زه ورباندې مینه وم او ما ډېر مطالبات ورنه کړي وو د زنا، خو هغې انکار کړی و. یو ورځ هغه سخته مجبوره شوه او ما ته راغله، د پیسو مطالبه یې رانه وکړه. ما ورته ویل چې زنا را سره ونه کړې نو پیسې نه درکوم. نو هغه تسلیم شو دې خبرې ته. وایي حتی چې کله ما د هغې نه کپړې وایستې او زه داسې د هغې سره کېناستم لکه څنګه چې سړی خپل د کور والا سره کینی. وایي هغې راته وویل چې اتق الله، د الله رب العالمین نه ویرېږه. وایي ما چې دا خبره واورېدل
نو زه راپاڅېدم او د هغې سره مې زنا ونه کړه او هغه پیسې مې هم هغې ته پرېښوستلې. نو یا الله که دا کار ستا د رضا دپاره ما کړی نو ته زموږ نه دا ګټه لرې کړه. وایي دریم وویل چې یا الله زما سره یو مزدور مزدوري وکړه، بیا رانه په یو خبره خفه شو او لاړ او مزدوري یې وانه خیسته. ما د هغه دا پیسې راواخیستلې او په ګټه مې واچولې تر دې پورې چې ډېر مالونه د هغې نه جوړ شو. وایي بیا یو وخت بعد هغه رالی او ما نه یې مطالبه وکړه خپل د مزدورۍ او ما ورته وویل چې ورشه هغه مالونه غواګان یا کم پیسې چې دا ټول واخله. وایي هغه راته وویل چې مسخرې مه کوه، ما ته خپل حق راکول، مال دا ټول ستا حق دی. نو هغه لاړ او هغه خپل حق یې واخیست او ما ته هېڅ شی پرې نه خوسته. نو یا الله که دا کار ستا د رضا دپاره ما کړی نو دا ګټه ته زموږ نه لرې کړه. نو رسول الله سلم فرمایي چې دا ګټه ټوله لرې شوه او دوی روان شو خپل په کار پسې. نو خبیعه چې ده دا ستا په سخت وخت کې په کار راځي. دا لازمي نه ده چې ته د خامخا غټ عمل وکړې، نه، معمولي عمل وکړه خو د الله رب العالمین د رضا دپاره یې وکړه. دا کلمه نه ده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، دا یو ورځ په اخلاص ووایه، د دې زړه نه یې راوباسه. 2 رکعاته وکړه لکه بلال رضی الله عنه چې کول، خو د الله رب العالمین د رضا دپاره یې وکړه. د یو یتیم سره ښه وکړه، د هغه کفاله وکړه که وس لرې. د یو کونډې سره ښه وکړه. د یو مدرس چې هغه د قرآن کریم تدریس کوي او په یو مدرسه کې د هغه کفاله وکړه. یو کوی جوړ کړه، یو مسجد جوړ کړه، یا په یو مسجد کې برخه واخله. د مور او پلار سره خپل ښه وکړه، د خپلو خپلوانو سره ښه وکړه. یو چا ته قرآن کریم ور وښیوه، سورة فاتحه، قل هو الله احد دا ور وښیه، یا یو بل د خیر کار وکړه، خو صرف او صرف یې د الله رب العالمین د رضا دپاره وکړه او په دې باندې بل هېڅوک مه خبروه. یقینا چې دا به په هغه سختو حالاتو کې چې د مرګ حالات دی، د زکندن حالات دی او دا ما تا ته ګورې د قبر حالات دی، هغه سخت، هغه تنګي او هغه تورتمونه او د محشر په ورځ هغه ګرمیانې او هغه سختیانې په هغه ورځ کې به ستا په کار راشي. الله رب العالمین دې ما او تا ته د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.